د منی فوټسال مسابقې چې د 2 ورځو راپدې خوا د کابل ښار د لیسو ترمنځ په لاره اچول شوې وه، نن د اماني او حبیبیه لیسې ترمنځ د فوټسال فاینل لوبه د حبیبیه لیسې پر ګټه پای ته ورسېده. د بدني روزنې کارپوهانو روانې مسابقې زده کوونکو ته ګټورې وبللې او زیاته یې کړه چې د روانو مسابقو څخه د معرف لپاره ټیم هم انتخابیږي او پر زده کوونکو یې غږ وکړو چې ورزش ته وخت ورکړي ترڅو صحتمند پاتې شي. مسابقات خزانی فوتسال بین 8 تیم از لیسه های شهر کابل برگزار گردیده که در نهایت تیم لیسه حبیبیه و لیسه امانی در فاینال برآمدند که مسابقه فاینال شما لحظه بعد انشالله تماشا میکنین و تیم لیسه نادریه مقام سوم از آن خود کرده. این مسابقات به خاطر انتخاب چهره‌های برتر به تیم منتخبه فوتسال معارف برگزار گردیده که انشالله شاهد تیم منتخب معارف خواهد بودین و پیام جوانایی است که ورزش بکنن و افتخارات برای کشور عزیز ما کسب کنن. د حبیبیه لیسې د بدني روزنې استاد د خپلو ورزشکارانو هڅې وستایلې او د لا بریاو هیله یې څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې زده کوونکو ته باید داسې نورې لوبې هم په لاره واچول شي. در مسابقات خزانی فوتسال اشتراک کرده بودیم که در این مسابقات 8 تیم اشتراک کرده بود از مکاتب برتر که ما توانستیم در مسابقات 8 تیم لیسه عالی حبیبیه قهرمان شود و ما از خاص ما از ریاست تدریسات ثانوی وزارت معارف ریاست تربیت بدنی خواهشمندیم که همچنین مسابقات را بگیرن تا شاگردای ما بتوانند به روی خوب فعال و چهره‌های برتر به معارف شهر تقدیم کنیم. د ټورنمنټ غوره لوبغاړی د حبیبیه لیسې ګولکیپر وهاب وپیژندل شو. نوموړي د یادې لوبې خوښي څرګنده کړه، د خپلو ښوونکو هڅې وستایلې او پر ځوانانو یې غږ وکړو چې ورزش ته وخت ورکړي ترڅو صحتمند پاتې شي. والا مسابقات بسیار مسابقات جذاب و دیدنی بود و ما اول که آمدیم با لیسه نادریه مسابقه ما بود، ما هیچ امید بردن نداشتیم ما به خاطر که ما بازیکن‌های زارمش نشناختیم ما و امید بردن ما بسیار کم بود. چانس کرد مایاری کرد، کوشش کرد، بچه‌های ما با زحمت خود که کشیدن توانستن که لیسه نادریه رو شکست بدن و به فاینال بیان و فاینال هم با توکل خدا جان که ما فاینال هم برنده شدیم. ما که مقام اولی را گرفتیم بسیار خوش هستیم، بسیار زیاد خوشی است و گپ کلان است. ما با لیسه حبیبیه کلان پیروزی افتخار بردیم. به خاطر این امیده که از جوانای حبیبیه خواهش میکنم تا تمرین کنن و برسانن خود به سال آینده هم بخیر انشالله ما پیروز باشیم. دا لوبې د غوره لوبغاړي د کورنۍ غړي د نوموړي هڅې وستایلې او د دې د بریاو لامل یې خپله کورنۍ وګڼله او زیاته یې کړه. و وهاب باعث افتخار خانه ماست. او وهاب مثل بیادر ماست، اما مثل رفیق یا رفتار میکنیم. خداوند وهاب خیلی بلند جای مقام برسانه به خاطر کوشش خودم است، از پدرم است، حتی از مادرم است که صبح وقت او را حمایت میکنه چی میکنه به خاطر زانمو. خب پیروزی بازی از فاینال بردیم، احساس خوشی و حتی از دستی که خوش هستم اینمیال باعث گریانم میشه که به خاطر وهاب تا اینجا رسیده. وهاب دفاع میکنه. د یادونې وړ ده چې په یاد ټورنمنټ کې 8 لوبډلو برخه اخیستې وه. لوبړی مقام حبیبیه لیسې، دوهم مقام اماني لیسې او دریم مقام نادریه لیسې په خپل نوم کړو.